وحشی ابن حرب. کم وحشی ابن حرب چې حضرت حمزه رضی اللہ عنہ شہید کړو. وحشی ابن حرب چې حضرت حمزه شہید کړو. حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار وی شام ته لاړو. وحشی په حمص کې په شام کې حمص کې اوسېده. زما یو ملګری ما ته وی د وحشی ملاقات نه کړ چې د حضرت حمزه رضی اللہ عنہ شهادت تپوس دی وکړو. وی ما ډیره ښه ده. وی چې لاړو وی د خپل قلا په سوري کې ملاستو د وجود نه درونه مو تکتور مو غټ. نو دا عبید الله ابن عدی ابن خیار پورا پټکې والو او داسې دا مخ پټ کړو چې صرف سترګې ښکارېدې باقي وجود یې نه ښکارېد. ډېره عجیبه ناشنا خبره ده. نو چې ودرېدل ورته نو دې وحشي ته وایي دا عبید الله ابن عدی ابن خیار وایي وحشي ما پېژنې کې صرف ښکاري باقي ټول وجود یې پټ دی. داسې ورته یې خپو ته وکتل. وی نور خو نه پېژنم. خو په مکه کې یو سړی چې د هغه نوم عدی ابن خیار و د ده د پلار نوم یې واغېست. یعنې ستا پلار مکه کې یو سړی و عدی ابن خیار د هغه یو ماشوم پیدا شو او د مور نوم یې ورته واغېست چې د هغه یو ښځه و پلانکي یې نوم او د هغه یو ماشوم پیدا شو. وی ما له هغه ماشوم راکړه چې دا یو سا او رضاعی مور ولا وګوره چې پی ولا ورکي. وی ما هغه ماشوم غېږ کې واغېسته او هغه رضاعی مور له مې وړه. نو ماشوم په وړي کې نغښتی و خو خپې یې ښکاره وې. نو مې هغه خپو ته په لاره کتل. هلکه وی ستا دا خپې همغه خپې دي ښه وي نورې نه دي. وی 50 کاله پس 100 کاله پس 50 کاله پس وی دا ستا خپو ته چې ګورم وی دا هغه ماشوم خپې دي چې ما رضاعی مور راوړلو. نو هغه ورته مخ ښکاره کوي همغه یم. 50 سال پس د خپو نه پېژني چې دا ماشوم دی. قسم په خدای مونږ ته خو زوی دا منډې ترړې وی او که مخ پټ کړي خپل زوی نه پېژنو ټیک پته نه لګي چې دا څوک دی څوک نه دی. ډاکټر شیر علي شاه صاحب خدای پاک دی په خبر عنوان نازل کړي خوشطبع چونکه زما د والد صاحب د هغه ډېر نږدې تعلق ما سره داسې ګپ شپ کله لګاو. وی حج له تللی وم نو کور والا یادول د امجد دی والده وی هغه مې یو ځای کې کېنوله. وی ما ورته وی چې زه طواف کوم ته دلته کېنه. وی چې طواف مې وکړلم نو وی زه ورته اشارې کوم چې راځه. وی دا نه راپاسي. وی بیا ورته اشاره وکړه چې زه چې ځو که نه ناوخته دی خپل مکان ته ځو. وی دا نه راپاسي. وی اخره کې مې داسې په دې بورقې نه شاته نه یو دغه وواله داسې چې د خدای نیکبختې راپاسه که نه. وی چې هغې راته داسې وکتل پردی ښځه ووی. وی هغه تلې و دسماتي ده. وی بله ښځه وه. ما ورته دا قصه وکړه. ما ته یې ګورې موږ خپله ښځه نه پېژنو. بیا ما ته یې ورځ وی ما ته وی چې د امجد مور راته وی چې په ما حجر اسود ښکل کا. ډاکټر ما ورته چې ګوره ما له کار مه ګوره زم کمزوری مو بس خپلول دا دومره خلکو کې رش دی او دا ښه خبره نه ده. خیر وی کلکه شوه. وی ما بوتله او زور مې ولګو وی حجر اسود مې پې ښکوله نو هغه کاسه غوندې ده که نه سپینو زرو جام دی په هغې کې مو سر وردن نه که چې مې وردن نه که زورونه مې ولګول نو بیا خو چې بندر وځي نو ډېر ویره شي. وی چې بیا راووتم زم یو خوا لاړم هغه هم بل خوا لاړه. وی چې بلډینګ ته لاړو خولې رانو بېدې. وی ما ورته وی چې څنګه ما نه خورې خولې وبیولې حجر اسود دې ښکل کړ. وی چې ما خو ښکل نه کړ خو لږ کنځل به یم کوله کله او بدر المستا هغه داسې کړي. ما له دې بېخ وویست خولې دې رانه وویستې سر مې دله په هغه کاسه کې وردن نه کړ او بیا دې مې ښکل نه کړ. وی زما دې کوم ځای وردن نه کړ. وی چې ورنږدې شوم د بلې ښځې سر دې ونې ما دې وردن نه کړ. وی زه خو دې پرېښه ما ورته واقع ابن حرب دا قصه وکړه. یاره وی ناشنا حافظې یې وي نو ضرور موږ د خپلو ښځو سرونه هم بیا نه پېژنو چې په لار روانې پته نه لګي. شل نښې په ښځو کړي چې خدای غلطه رانه نه شي لکه زمونږ ملیانو ښځو څخه د برقې چولې. دا مضبوط حافظې وه د دې خلکو. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث چې در چانه نقل کړی
د اخر وخت کې پستر ګړون شوی دا وره دا ګوره اسې منګلت خبرې نه دي دا په کتاب کې ثابت خبرې دي اخر کې ګړون شوی نو یو قافله کې په لاره روانو څاروي باندې سورو نو چې یو ځای ته ورسېد نو سر یې ښکته کړه نو چې څه منځ لاړ نو بیا سر اوچت کړه نو ملګرو ورته وایي صاحب دا سر دې ولې ښکته کړه وایي ولې دلته د اونې یو خرام نو وایي نه خرام کم دی وایي ښه بس قافله ودروئ زما حافظه کې نقصان راغلی دی وی پخوا چې به مونږ حج د یو عمرې له په دې لاره تلو نو دلته یو اونه وه او د هغې یو خرام په دې لاره راښکته شوی نو که څوک به پیاده تلل سر به یې ورسره نه جنګېده او چې څوک به په سورلی سوارو نو سر به یې جنګېده نو سر به یې ښکته کو نو زه چې هغه ځای له راورسېدم نو ما سر ښکته کړه چې خرام راله سر ونه وایي او تاسو وایئ چې دلته خرام نشته دی نو پته نه لې کېدي چې زما حافظه کې فرق راغلی د کلی د خلکو نه تپوس وکړو نو د کلي مشرانو ورته وی وی دلته یو ونه وه او چې سړی به په سورلی سورو او روان به نو سر به یې ورسره اخرام سره جنګېده نو سر به یې ښکته کو او اونه ډېره بوډۍ شوې وه نو پرېوتې ده دې ته حافظه وایي چې په لاره ته کوم ځای کې د اونې خرام ښکته او په سترګو بینا و چې ړوند شو هغه دې سر ښکته کوي داسې حافظې خدای پاک دې خلکو له ورکړې او دا یوازې د صحابو نه زمونږ د شرع قائد کې د ابو علي ابن سینا واقع لیکلی عبدالعزیز فرغانوي په دې حاشیه شته تاسو وګورئ بیا ابو علي ابن سینا د بادشاه حکیمو څونه مضبوطه نظر یې څومره تیز و نظر او حافظه یې څومره تیزه وه او غوږونه یې څومره تیز و ګرانو به په بازار کې کار کو نو هغوی به لوښې جوړو نو ټکار به یې خته د ده به ورسره چتروانه راغلي یار څه چې نو بادشاہ ته وی چې زه د شپې مطالعه کوم او ټک ټک کېږي د هغې د لاسه زه مطالعه نشم کولی مسګران د شپې ټکار کوي په دې شپې ټکار ښار کې بند کا بس بادشاہ اعلان وکړه چې حکیم صاحب د شپې مطالعه کوي د شپې به مسګران په سټک باندې یا کار به نه کوي ټکار به نه کوي هغې بند کړ نو بیا یو وزیر بادشاہ ته وی چې د حکیم صاحب پې څه لوښی اخېسته او غالبا ګرانې پې خرڅ کړی دی د هغې غریبانانو له کار وکته اسم نشته ټکار مونږ نه ورو دی اوري د ښار نه خو بازار ډېر لرې دی مونږ ټک ټک نه ورو دی اوري نو بادشاه هغه مسګرانو ته اجازت ورکوي بس شروع وکړې خو دې یې پوه نه کړ سار چې دربار ولګېد راغی وی صاحب بېګا بیا مسګرانو ټکار جوړو کړي د ښار نه لرې چا نه اورېده ده اورېده بادشاه دوربین جوړ کړی بله به ناستو چې قافله نو ابو علي ابن سینا ورته وایي وی دا دې څه شی جوړ کړو وی دا مې یو دوربین جوړ کړ چې د بار نه قافلې راځي او زه په محل کې ناست ما ته به ښکاري وی صاحب دې ته ساجد ته ما ځان سره کښېنه او زه به راته ویم که وی ښه ده راځه تجربه کوو دواړه نو بادشاه هغه دوربین کې کتل ازبکستان ته نو په سمرقند کې بیا د امیر تیمور د هغه څه خاص سامان پروت نو هلته یو دوربین پروت و ډېر غټ دوربینو وی په دې دا به د په مناره کې لګولی او قافلې به پسې کولې بادشاه هغه دوربینو لګو په محل او ابو علي بن سینا ته وی راشه وی کښېنه زما ستا اوس مقابله ده زم ګورم تم ګورم نو بادشاه دوربین کې کتل قافله را روانه وه وی حکیم صاحب وایه قافله اینه به بلکل وی قافله کې څه دي وی خره دي پکې اسونه دي پکې دا رنګونه دي دومره خلک دی ښځې دي دا دي دا دي بادشاہ په دوربین او بادشاہ سلامت خواږه خوري څه خوري خواږه بادشاہ ورته وی نور خدای ټیک وی ځکه ما ته مسونه ښکاري دی رنګونه دي وخان ارس ښکاري خو د خواږو پته خو د جبې نه لګي ټیک د خوراک کوي دي انم چې خوراک کوي تی مینې نو د خواږو پته خو د جبې نه لګي نو تا ته څه پته ولګېده چې خواږه خوري وی جي مچان پې بنګېږي مچان یې لیدل یو ځل په کشته کې روانو یو سړي سره کتاب دی هغه لګیا دی شاعر دی پخوا به د بادشاهانو خلکو قصیدې جوړولې په صفتونو کې په مدحو کې راتلل د شعر و شاعرۍ ډېر ښه دور اوس خو د شعر و شاعرۍ دور لال ختم شه د شعر و شاعرۍ ډېر زبردست دور و بادشاه په مدحه کې به خلکو شعرونه جوړول او بیا اورول انعام به یې ورکوه ابو علي ابن سینا کشته کې ناست دی او یو سړی لګیا دی شعرونه زوتی دی ورته وی دا څه دي
وی دا مې د بادشاه په مدح کې یو قصیده او نظم لیکلی دی وی ته راکړه وی غشتې بس په هغې نظر تېر کړه ولی یې ورکړه وی ښه واله وی ډېر ښه دی چې دا دربار د بادشاه ولګېده یو شاعر راته هغه خپل نظم پیش کړه بادشاه به انعام ورکړه هغه سړی پاسېد وی بادشاه سلامت ما یو مدح کې ستاسو یو قصیده جوړه کړې دی یو نظم که اجازه کوي چې واورم وی واوروه چې یو دوه درې کړی واورولې نو ابو علي ابن سینا بادشاه ته وی صاحب دا پردی درته وری دا د ده نه ده سړی غلی شو وی تا ته څه پته لګي چې راځه وی دا خو ډېره زړه قصیده ده نو مې پکې خپله چولې دا ما ته یاده ده هغه سړی خو ډاډه و هغه شاعر هغه بادشاه سلامت دروغ وی دا ما جوړه کړې ده ما ته پته ده هېچا زما ښځې بچو ته هم پته نه لګي او دې څنګه وایي چې ما ته یاده ده دې ووایي بس ابو علي ابن سینا فر شروع کړه اخره پورې غونډه قصیده ووایي بادشاه وی دا شاعر جیل کې واچوي سرمن ته وباسه دې پردي شعرونه اخلاق کوي خپل نوم پکې چې حکیم صاحب اخلاص کا د سپارش کوم د ما د وجه د تکلیف ورسېده او میلمه دې معافې کا حکیم صاحب چې دربار ختم شو او په اس باندې سور شو روانو اشاعر وته ولاړو د شعر واګیونه مې وته کاکاجي دا دې سلو وکړه معافې کا دا خو ما جوړ کړې و دا قصیده دغه شاعر او زما ښځې بچو ته هم پته نه لګي په لومبي ځل مې واوروله او تا ته څنګه یاده شوه دا ما دا قصیده دې غونډه ووایي وی یاد دې چې کشته کې مې نه کتاب واغېستل او ورته مې وکتل وی چې دې وکتل یاده دې شوې دقه خو چې شوې ګورم راته بیا یاد جناب دا بلا پرېږدو علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د زمونږ په شیوخو کې چې کم تېر شوی دی انور شاه کشمیری زمونږ د باباجي استاد و مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه او د مولانا شمس الحق افغاني صاحب هم استاد څنګه حافظ یې وه افغاني صاحب وی د قلات کې وزیر وم دا ما د افغاني صاحب نه په خپله اورېدلي وزیر معارف وی یو سړی را پسې راغی وی راته وی چې زما پلار مړ دی او ما سره به دې ډوډۍ دله کوم وی چې هغه کوم ځای هغه یاد کړه نو هغې کې په اس باندې سفر و دون تکلیف د سفر نشم کولی وی ما ته وی چې زما پلار ملا دی هغه مړ دی او د هغه کتبخانه پاتې هغه دله در کوم وی لاړم وی مې کېره کتابونه راکړي نو راشه لاړ بشه وی چې مونږ په دیوبند کې سبق وی نو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه تللی و چې واپس راغی نو مونږ ته وی چې یو کتاب مې په مکه شریفه کې په یو مکتبه کې ولیدو هغه کتاب یې را نه کړ خو ما یاد کړی دی په یادو تاسو مهرباني وکړئ کاغذ قلم راولئ ولیکئ د عقایدو او د الله د وحدانیت او د توحید ډېر ښه دلایل دي پکې او د صفاتو د باری تعالی ډېر ناشنا کتاب دی وایي مونږ قلم راواغېسته انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د هغې راته املا وایي مونږ ولیکل او د هغه کتاب نوم اوس زما په خیال یو ټکي ما ته پکې یاد دی زمان مکان پکې راځي چې الزمان والمکان که داسې څه لفظ پکې راځي وی خیر هغه مونږ ولیکه کتاب ځان سره کاپي کېښود وی چې زه لاړم هغه بلوچستان کې هغه ملا صاحب چې وفات شوی زوی یې بوتلم ډوډۍ له وی د پلار کتابونه در کوم او کتبخانه یې ایښوده چې هغې کې مې وکتل لومبي کتاب هغه زمان او مکان و ډېر زیات خوشحاله شم ویمه چې دا خو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه مونږ ته د یادونه املا ویلې ده خو خامخا چې یو شی څوک وګوري نو فرق ترې راځي دی کتاب کې بعضې مضامین زیاتي بعضې پکې ښي الحمدلله خو کتاب مې راواغې چې ما وکته انور شاه کشمیری رحمت الله علیه چې څنګه مونږ ته املا ویلې وه د یادونه د هغې کتاب او د هغې په منځ کې د من او د عن فرق نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه په یو میاشت کې قرآن شریف یاد کړی مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې کله شیخ الهند جیل کې دا مالټې نو دی لار د شیخ خدمت لا د خپل شیخ خدمت یې کاو لا طالبانو ته ولې زه وایم چې د خپل استادانو خدمت کوئ ښه تاسو ټولو طالبانو ته دا وایم د مدرسې خیال ساتئ د مدرسې او د خپلو طالبانو شکر دی د سکول او د کالج او د یونیورسټۍ د سټوډنټ او زمونږ د طالب په منځ کې بنیادي فرق دی هغې د خپل استاد خیال نه ساتي قدر یې نه کوي زما خو چې د سکول هم استاد دی قدر کوم زما خو که د کالج استاد هم دی او ماله په مخه راشي نو ډېر زیات قدر او عزت کوم زما یو استاد د سکول کالج هم دی
چې هغه زما 4 کاله په ترجمه کې شاګرد دی، 4 کاله زما شاګرد دی په ترجمه کې 4 کاله، او ما ته په نهم لسم کې انګریزي ویلې ده. تاسو یقین وکړئ چې اوس مال په مخ راشي نو زه دا هغه ډیر قدر کوم، عزت او احترام کوم. ما ته 2 ټکي زده کړې، ما ته وی ته ما شرمنده کې، تا ما نه انګریزي زده کړې ده او ما ته نه قرآن شریف زده کړې دی. زه ته تا نه ما مخکې زده کړې، تا ما نه وروسته زده کړې. نو قدر به کوئ نه. اوس مدرسې ګورې ښه، دا زمونږ یو امتیازي فرق دی. د مدرسې به م احترام کوئ. ګورې طالبانو کې هر قسمه طالبان شته چې دا دین تاسو سره بدنام نشي، او کوشش به کوئ، محنت به کوئ، خپله مطالعه به کوئ. زمونږ طالبانو کې هر قسمه یو ځل زه په دارالعلوم نعمانیه مانځو کې ما مولانا روح الله صاحب زمونږ محتمم و، هغه غوښته مې راشه، طالبانو یو چک را لېږلی دی، درخواست یې کړی. ما وکتل هغې کې ورته څه لیکلي، یو طالب یې لنګر نه 2 ډوډۍ ورکولې. 2 ډوډۍ ښې دی که نه، موږ خو نیمه خورو، د نیمې نه هم زیاته نه شو خوړی. 2 ډوډۍ هغې کې درخواست کې طالبانو لیکلي چې یا 3 کا او یا درنې کا. میں بشیر جان دے سر نو پہ لسم نہ مڑے گی یو 3 کا او یا درنې کا. علماء په ډېر لوی تکلیفاتو د علم حاصل کړی دی. ګورې ښه دا مې دې پورې وی چې زمونږ د علماء له خدای پاک داسې حافظې ورکړي دي. مولانا قاسم نانوته وي په یو میاشت کې، نو مولانا حسین احمد ودني چې جیل ته لاړ د مولانا د شیخ الهند صاحب خدمت لا، نو رمضان راغی، نو شیخ الهند صاحب یې وګورئ څوک حافظ شته که نشته، نو په ټول جیل کې حافظ نو. نو شیخ الهند صاحب یې سخت کال خو به دا سنت د موږ نه تراو پاتې شي د ختم. مولانا حسین احمد مدني صاحب ورته وایي ما ته دعا وکړه، دعا یې ورته وکړه، دروازې به یې سپاره یادول او د شپې به یې په تراوو کې وروله. میاشت خلاصه شوه، تراویح مو شوې، ختم مو شو، او قرآن شریف هم ورته یاد شو. مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه په 2 میاشتو کې قرآن شریف یاد کړی. د دې نه ناشنا به راته وویل، تاسو ته به زما دا خبرې ته ډېرې ناشنا لګي، دا تاریخي ثابتې خبرې دي. امام محمد ابن حسن شیبانی، محمد ابن حسن شیبانی چې یو انګریز د هغه کتابونه وکتل، نو هغه څه وایي، وایي دا ستاسو د رکوټ محمد علم دی چې د هغه لوی محمد علم بلا څومره دی صلی الله علیه وسلم. امام محمد سے په 16 ورځو کې قرآن شریف یاد کړی دی، 4 ورځو کې قرآن شریف یاد کړی. راوست امام صاحب لا وایي دته علم شروع کا، وایي بچي د هغه ډېر ښایسته او ښکلی ورته وایي دا سرم ولا او خرایم او قرآن شریف په یاد کړه، نو بیا راوله. نو د امام صاحب پکې دا مقصد و چې په قرآن شریف یادولو کال دې لګي. نو ما خو اختر راغلی طالبانو سره بیا کېنو، اوس ته فتنه جوړه نه شي. نو چې 4 ورځې پسې ولا بیا په 8 ورځ راوسته، وایي صاحب دې ځان سره شاګرد کا. نو امام صاحب ورته وایي تا ته ما نه وایي چې قرآن شریف په یاد کا، وایي صاحب یاد یې کو، 4 ورځې کې قرآن شریف یاد کړی. د دین دارومدار یو په دې راویانو پرې سند دی. ښه زمونږ په سند باندې په زرګونو کتابونه لیکلي شوي، د یو یو راوي مونږ سره پوره تاریخ پروت دی. راوي دا د حدیث استاد دی، که ما ته یاد نی کتابونو کې شته، پیدا کم ځای دی، کم ځای دی، سفرونه کم ځای، حافظه څنګه وه، دینی څنګه و، دیانتي څنګه، دا ټول پراته دي. دام پکې شته دی چې دا استاد د حدیثو په ځوانۍ کې حافظه مضبوطه و، په بوډاوالي کې کمزورې ده. ځوانۍ کې چې کم حدیث د شاګردانو ته رسول دي هغه منو، د بوډاوالي هغه به نه منو. دا استاد چې دی د استادان کمزوري دي، موږ د حدیث نه منو، دا هغه خپل درجې دی. بیا د استادان مضبوط دي، دا منو. د استاد د فلان کې استاد نه نقل کوي، دغه ملاقات شوی دی که نه دی شوی؟ که ملاقات یې نه شوی معلومیږي دا چې منځ کې بل څوک دی او د هغه پته نه لګي چې هغه څنګه سړی دی، دا نه منو، منقطع وته. او که د هغه ملاقات شوی نو امام بخاري بیا وایي بیا نه منم، ملاقات یې شوی دی بیا نه منم تر څو چې ورسره خبرې نه شوی. امام مسلم وایي نه، چې ملاقات یې شوی ممکن د حدیث به یې په خپله اورېدلی. امام بخاري څه وایي؟ وی چې ما د څومره استادانو نه حدیث نقل کړي دي، وی د ټولو بلکې د اکثرو تاریخ پیدایش، تاریخ وفات او سفرونه ماته یاد دي.
خپل پلار نیکه پورا حالات نه دي یاد، دوی د خپل د رسول الله مبارکه پورې چې څومره استادان دي ټول ورته موجودیات دي. نو زمونږ د دین دارالمدار پس شو په سند شو. الحمدلله د رسول الله مبارک دا په زرګونو احادیث چې مونږ ته رسیدلي دي، مونږ سره یو استاد محفوظ پروت دی، دا د دنه او دا غي استاد پورا حالات مونږ سره پراته دي. الحمدلله. نو یو دارالمدار په سند دی. ابو زرعه یو لوی محدث تیر شوی دی، د یو عالم و دی وخت کې مانه نوم یې دا استاد نو دی به لږ لیټ کور ته ته نو ښځې سره جګړه راله، ښځه به پرې خفه وه چې ته لیټ ولې راځې. نو یو ځل ورته ښځه ووي دا ته دومره لیټ ولې راځې؟ یاره وي ابو زرعه نه حدیث اورم، داسې د حدیثو حافظ خدای راکړی دی، ما پرېږده ښځې چې حدیث ته یاد کړم. وی څوک دی ابو زرعه؟ لرې چې وي هغه ته خو یو حدیث هم نه دی یاد، یو هم ورته نه دی یاد. وی نه دی یاد؟ وی که زما دی استاذ ته د پیغمبر علیه السلام 100 حدیثه نه یاد نو ترې په ما طلاق ہے. خزم حیار په گپ نه پوهېږي، ما د خولې نه څو وتل او دیم حدیث نه رښتیا 1 لک. که زما استاذ ته 1 لک حدیثه نه یاده ترې په ما طلاق ہے، په 3 طلاق. دیم حیران شو چې دا خو ما غټه دبي او غم کې ګیرې. وی ښځې راته وایي چې ستا استاد په څه حدیثو پوهېږي خو حافظ نه دی. او ته ووایې چې که ما ته هغه د ما استاذ ته د حضور پاک حدیث یاد نی ترې په ما په 3 طلاقو طلاق ہے. ولک یاد دی او کله ښځې نه خلاص شو. او ته څه وایي؟ وایي ما ته د رسول الله مبارک سره د صحابه او تابعینو 7 لکه حدیث یاد دی. او دا 1 لک چې ته وایې دا راته داسې یاد دي لکه بچی چې تا ته سورت فاتحه څنګه یاده ده. نو مدار زمون په سند دی. بس زمونږ او د رسول الله مبارک په منځ کې چې څومره د هغه خبرې دي، اقوال، د هغه افعال، کارونه، د هغه مخکې څه شوي دي، دا ټول مونږ ته چې چاره رسول د هغې مکمل تاریخ مونږ سره اول نه اخره پورې پروت دی. دویم زمونږ د دین خصوصیت ته ته ویمه، دا ناشنا ته کې راته دویم ویم چې هغې ته اصول فقه وایي. د هر ملک دپاره یو قانون شته. قانون نشته، قانون پړای. زمون قانون پارلیمنٹ نه جوړای، زمون قانون حاکمیت اعلی د الله دی، د الله د رسول دی. ان الحكم الا لله. زمون قانون الله جوړ کړی. پارلیمنٹ څه کار کوي؟ پارلیمنٹ انتظامی امور کې قانون سازی کولی شي. دې کې نشي کولی چې غلبا لاس نه پرې کوو بله سزا به ورکړو، نه هغه به هغی. قاتل د پاره همدغه سزا ده چې سر به دې پرې کوو چې ثبوت یې راشي، دې کې فرق نشي کولی. دا ګورې زمونږ آیین چې دی که نه په دې هم ځان پوه کوي. زمونږ د 1973 آیین چې کوم د مفتي محمود صاحب رحمت الله علیه په مشرۍ کې او د علماو په مشرۍ کې جوړ شوی دی، دا تقریبا اسلامي دی آیین. څه یو د 2-3 دفعاتو کې یو د خلع یو مسله کې او یو د وراثت په مسله کې چې نیکن وسیله ورکولی شي، دا وسیع پکې استدلال کېدی شي. عایدي قوانین 2-3 مسلو کې اسلامي نه دی، باقي ټول اسلامي. پارلیمنٹ څه قانون سازي په څه کې کوي؟ انتظامي څومره ولګوم او کم او زیات کم او څو درآمد او برآمد او دا دې څیزونو کې اصل نظام کې دوی ګوتې نشي والی. نو قانون زمونږ خو د قرآن او د سنت دی. دا چې کوم پکې کمې خدای پاک دې هم پوره کړي انشاءالله، خدای به پوره کړي انشاءالله. او دا انتظامی امور کې چې کوم قانون سازي ده خدای دې کې چې دا د قرآن او سنت د قواعدو مطابق شي، چې مظلومیت پکې نه، په خلکو ظلم پکې نه. بهر کې زمارونو قانون خوشتا، لیکن په یو دین کې په یو ملک کې غیر مسلم چې څومره دي د قانون به ونه ویني چته نه. زمونږ په شریعت کې قانون څه چې فقه زمونږ قانون دی، او د قانون څه چې اصول فقه چې په دې قانون ته عملداري کې چې دې کې غلطي را نشي. د دې قرآن د دې آیت نه او مسله رو باسي نو التما سره قاعده پرتر چې دا آیت خاص ته کتاب الله دی او کدا عام مخصوص به البعض دی. کدا خاص ته کتاب الله د مسلې دا حکم دی، کدا عام مخصوص به البعض د مسلې دا حکم دی، کدا عبارت النص دی د مسلې دا حکم دی، کدا دلالت النص دی د مسلې دا حکم دی، کدا اقتضاء النص دی د مسلې دا حکم دی.
دا دو سیزونه دي چې زمون دین ته او زمون اسلام ته پاغه ډېر لوی اهمیت ملو دی. یو څه شی شو سند ستانه د پیغمبر مبارک پورې چې څومره استادان دي، او دویم څه شی شو اصول فقه د قانون. دا بنیادی خبره مې وکړه. اوس به د حدیث مختصره ترجمه درته وکړم. د امام صاحب د مشکات نقل کړي د بهز ابن حکیم عن ابيه عن جده. بهز یو لوی تابعی دی، د پلار نوم حکیم دی، هم تابعی دی، او د نیکه نوم دی معاویه ابن حیده قشیری، دا صحابي دی. دی سوی انه سمع رسول الله صلی الله بحث د خپل پلان نه نقل کوي. ګوره دې کې باقاعده داسې راځي، دې دا نه وایي چې رسول الله نه مې اورېدلی دي، نه د خپل پلان نه نقل کوم چې حکیم دی، او حکیم د بحث د نیکه نه نقل کوي چې حضرت معاویه ابن حیده قشیری رضی الله عنه دی. اسوی سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، یوی ما د پیغمبر مبارک نه چې دا حدیث اورېدلی سي زما په لاس کې هغه ادم ورته یاد ده. اجه د حضور پاک نه دا حدیث اوریده نو د پیغمبر مبارک په اوخه ناستو هم ورته یاد دي. ما چې د حضور پاک نه دا حدیث اوریده لاسونه مبارک یې داسې کړل دا هم ورته یاد دي. ما چې د پیغمبر علیه السلام نه دا حدیث اوریده صحابي نه وایي د درس دوران کې وخندل. صحابه ورته وایي ما نه تپوس وکړئ چې ولې مې وخندل؟ وایي تا ولې وخندل؟ د خندا موقع خو نه وه. وایي دلته زما استاد چې را رسېدلی هغه خندلی. زما استاد وای چې دلته زما استاد را رسیدلی هغه خندلی، هغه وای چې دلته رسول الله مبارک را رسید هغه خندلی، مسلسل بالضحك. هغه ادم ورته یاد ده ماشاء الله. نو دا اورېدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی قوله فی تفسیر قوله تعالی کنتم خیر امة اخرجت للناس، کہ تاسو بهترین امت اخرجت لاهداء الناس، چې د خلقو د هدایت لپاره تاسو را لېږلي شوي. ابن عباس خوی صحابت مراد دی، او بیا هغه صحابه مراد دی چې هجرت کړی د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته، لیکن علماء چې ټول امت مراد دی. نو دین دا معلومه شو چې څومره امت د رسول الله مبارک دی، په ټول امتونو کې دینه بهترین امت بل نشته. تاسو بهترین امت یې ټول وای الحمدلله. د ټول نه مخکې حساب کتاب د رسول الله مبارک امت سره کېږي، او د ټولو نه مخکې جنت ته به د رسول الله مبارک امت داخلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، عجیبه حدیث د مسند احمد او د طبرانی معجم کبیر هم وی چې زه کله امت سره ټول یو زمو جنت ته لاړ شم او د جنت حلقه وټکو، نو ما ته دننه به آواز وشي څوک یې؟ نو زه به څه وایم؟ ګوره دا ټکې وری ډېر ناشدا دی. دا به نه وي چې زه چې انا محمد صلی الله علیه وسلم، څه به وایي؟ محمد و امته، محمد دی او دا هغه امت دی صلی الله علیه وسلم. نو ابا ما ته دننه آواز وکړي بکا امرتم، ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي د جنت دروازه به کولاوي، د نه مخکې بل چاته به نه کولاوي. نو رسول الله مبارک د ټول نه مخکې زه زما امت به جنت ته داخلېږي، وروسته به نور داخلېږي. قال انتم تتمون 70 امتا، تاسو اویا ډلې پوره کوونکې. نو بعضې ته سوال وکړي چې د حضور پاک نه مخکې خو یو لک نه ډېرې ډلې اویا، یو کم اویا. اویا دا چې ډلې خو ډېرې وي، خو د بعضو ډلو دین مشترک و، نو هغه دین یې په اویاو کې تقسیمیږي. او یا بعضې علماو چې عدد مراد نه دی، تکثیر ته مراد دی. عرب د تکثیر دپاره اویا استعمالوي. انتم خیرها واکرمها علی الله، په دې ټولو ډلو کې تاسو بهترینه ډله یې. او لفظ دی بهترینه مې، او په الله معززم یې، په الله باندې معززم یې. بس اوس د دې د خیریت وجه درته مختصر ویم، نو خبرې رانه اوږدې شوې. د خیریت وجه څه ده؟ یو د قرآن شریف کې راځي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، خلقو ته نیکي ښودل، او د خیریت یو وجه ده. د خیریت بله وجه سره پیغمبر بهترین شخصیت دی. د خیریت بله وجه سره کتاب بهترین کتاب دی. د خیریت بله وجه سره د ټولو امتونو ناسخ امت دی، او کتاب د ټولو کتابونو ناسخ کتاب دی. په دې خبره به اکتفا وکړم. امام ترمذی ابن ماجه او دارمی کې دا کتاب دی. امام ترمذی ورته حدیث ویلی دی حسن. بس مختصر به ویم، هغه د حدیث قسم ته وایي چې په سند کې ټول راویان د صحیح لذاته د درجې وي، یعنی هر راوی کامل الضبط وي، هر راوی د تقوا اعلی معیار کې وي، سند متصلی شاذ معلل نه، صرف د یو راوی په حافظه کې معمولی غوندې نقصان
بهر کیف حجت تے حدیث حسنہ. نو زه په آخره کې تاسو ته یو درخواست به وکړم، ټول دلته موجود یې، ما وختیم درته وې چې مولانا حفظه الله نه خدای دونه کار اخلي چې زه حیران شم په دې لږ وخت کې بلډینګ جوړ شو ماشاءالله. یعنې نور کله موږ راتلو کې د حدیثو درس دی، پکې تفسیر د دې د والد صاحب محترم د شیخ صاحب هغه سلسله دوی قائمه ساتي. ما خو دا کریډټ ټول شیخ صاحب له ګورې ورکړی دی رحمت الله علیه، او دا د هغه بچي دي، هر بچي نه خدای پاک د دین کار علي ماشاءالله. نو دا دومره لږ وخت کې دا بلډینګ جوړ شو. او زما وروڼو داسې به مهرباني کوئ، دې سره به لږ تاسو هم تعاون کوئ. ګورئ قرآن نه لوی نعمت ورونو بل نشته. حدیث څه شی دی د حضور پاک؟ احادیث د قرآن شریف شرح ده. ګورئ دا قرآن او حدیث د یو بل نه جدا نه دي. قرآن شریف تشریح رسول الله مبارک مونږ ته کړې ده، او کوم څیزونه چې قرآن شریف کې مجمل او د هغې تفصیل رسول الله مبارک مونږ ته کړې ده. الله قرآن شریف کې پخپله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. نو پیغمبر علیہ السلام د قرآن شریف شرح ده، شرحه. موږ په دې ساينس په دې کتابونو کې چې د ساينس استاد دی الګ تا یو پیراګراف وخی، مثلا دا ورته وخی چې اکسیجن به څنګه جوړه، نو په کتاب کې وتاغه خبر سبق وخی پوهه کې چې دا کار به وکړي نو تب اکسیجن جوړه، یا اکسیجن به ته کاربن ډای اکساید ګیس ته څنګه کنورټ کې پاغه طریقې پوی کې لاول په کتاب کې. نو به بوزي د ساينس د آلات یو حال یې ته وردن نه کی، نو عملی تور وتخی چې ګورستا سو مخ کې چې کما تیوري او کما فارموله تاسو ته مو خودله را دي چې عملی تور تاسو توخه اکسیجن به داسې جوړو وته عملی وخی. بیا ورته وخی چې دا ګور اکسیجن او د کاربن ډای اکساید ګیس تاړو، ما تاسو ته فارموله خوله ده، د هغې فارمولې مطابق وګوره داسې ورواړه. دا قرنګې دا قرآن شریف زمونږ هغه چپټر دی. قرآن شریف زمونږ هغه تعلیمي نصابي کتاب دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه پریکټیکلی او عملی نمونه ده. قرآن مونږ ته خدای پاک د پیغمبر مبارک په شکل کې ښودلی دی. ځکه خو د عایشې صدیقې نه چاہتا پوسو کا وی دا رسول اللہ مبارک خوی راتا و خایا. نو عائشہ بی گوتا فرمائی کان خلقه القرآن، وی که دا پیغمبر خوی گوره قرآن گوره بس. قرآن طول دا مبارک پیغمبر خوی دے، او که قرآن عملی شکل کے کول قتل غوانے نو رسول اللہ مبارک تا گوره آغا دا قرآن عملی نمونه دا دا یو بل نجدا ندی. اسرون دا قرآن شریف چه اللہ نازل کا او دا ملوی نعمت پتا سو تام کا واکملت لکم دینکم دیتے دین و ادام در تکامل کا، او نمم والا خدای پاخوخ که وردیت لکم الاسلام مدینہ. نو دا سونا قیمتی آیت تے. یو یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاوئی وستاسو پا قرآن شریف پہ یو آیت نازل دے که دا منتا نازل بے نو اگر وز بمون دا اختر وز جوڑا کرے وا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تپوسو کو ایتو آیتن ہیا دا کم آیت تے؟ وی الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت عمر و تسوی وی تاسو با دا آیت دا نازل دون پس دار وز دا اختر وز گانلا، او مونگ لدا مخی نا خودی دا دو اخترونو پر وز نازل کرده، یو دا جمعیر وز و یا دا عرفیر وز و، او رسول اللہ مبارک پا عرفات کیو دا آیت نازل شو. اگا دین خدای کامل کو، اس اگا دین دا صحابہ پورے دا پیغمبر علیہ السلام پورے نو اگا بتر قیامت پورے امت ترسیگی. نو دا حضور پاک نا دا دین چارا واغشتا، صحابہ کرام واغشتا. لازم ہو چھے اگا وقت کے پیغمبر امیو او صحابہ امیینو نی سکول میں لیو نا کالج او نا یونیورسٹی، اس دا دین چی خدای پاک دا دی حفاظت کاؤ او من تیرا رساو. نو اللہ پاک دا دغی صحابو دا سے زبردست حافظی ورکڑے وے چی ضرب المثل دی پا دنیا کے دا سے حافظی دا چاہنے دی تیرے شوے. تمہارو زمان دا دین دو خصوصیات تی ٹولے پہ جانے دا یو دین نشتا. یو خصوصیت زمان دا دین سند دے سند. یہودیانو نا تپوسو کے وے دا موسیٰ علیہ السلام یو خبر منتا پسند ذکر کا سل کالکی اندر تنشوے. عیسائیانو نا تپوسو کا دا سمر انگریزان دے سمر خواری کے و محنت کئی دلوی پوپ لے تپوسو کا
لوی پادری نه تاسو کا غټ چرګ تلال شه وې د عیسی علی السلام یو خبر مونږ ته پسند ذکر کا قسم دې کسل کاله کې درته وای او که زمون د یو رکوټ طالب نه تاسو کې چې د پیغمبر مبارک یو حدیث مونږ ته پسند وایا ابره ته یو وې کسل وې او کزر وې دلته کېنا ما د فلان کې نه اورېدلې دی هغه د فلان کې نه 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 په کتابونو کې دا نقشې پرتې دي هغه د حضرت عبد الله بن مسعود نه ابو هريره نه حضرت انس نه هغه د رسول الله مبارک نه اورېدلې په زرګونو د پیغمبر مبارک خبره داغه کارونه داغه تقریرات دا موږ سره په کتابونو کې محفوظ پراته دي دغه خدای داسې حافظه ورکړي چې حیران بشي حضرت ابو هريره رضی الله عنه د حضور پاک نه 15300 او یا حدیث را نقل کړي دي د امت رسول دی خدای چې نور مو تاسو نه یادو یو ځل حضور پاک ته شکایت وکړه وې دا الله رسول استانه خبره اور مو زمانہ کله یې شي وې صادر خور کا نو صادر خور کو نو رسول الله مبارک سال الفاظ فرمایلو په صادر کې وته چوپ کړل ویزان پورې مګا صادر می ویزان پورې زمم ته ویلې یزان پورې به پیوس کا وی قسم دې کلاغې نه پس مان یو حرف میر شوی اوس دین خدای محفوظ ساتل غواړي غدین چې خدای کامل کو هغه دین چې غیر رسول الله مبارک بذاته قرباني ورکړي دا د طائف سفر وګوره د رسول الله مبارک او د احد په سفر کې د هغې په مخ او غاښ مبارک څومره تکلیف تیر شوی دی چې هغه کلی د اوس په هلمټ یې چې کوم اچولی او په توره ولګېد رسول الله مبارک نو خدای پاک خو توره بچ کړه وجود ته ونه رسېدله لیکن یوه کلی د پیغمبر مبارک دی مخکې ننوته خامخ خی طرف ته لاندې رباعي غاښ نیم ډکره شو مات شو نو څومره تکلیف و پیغمبر مبارک ته وویره چې دا کلی بیا راوتېده نه یو صحابي ورته غاښونه اړم کړل چې په زور یې راوباسم نو دوه غاښه د هغه صحابي ووتل نو هلې کلی راوویسته کم چې رسول الله مبارک ولا تکلیف تیر کړی دی او کم چې حضرت حمزه سید الشهدا او نور صحابه کرامو کم تکلیف تیر کړی دی او د رسول الله مبارک هجرت او څومره تکالیف د امت رسول دی نو داسې سړي ولا خدای پیدا کړل عبد الملک ابن مروان یو ځل حضرت ابو هريره رضی الله عنه راغوښته وی د معلومات کوم غږ به ورته نه کوې چې دی واقعي حدیث ته د یاد دی او که نه وی ما ته یو څو حدیثه ذکر کا او سړی یې د پردې د شاته کېنولی وی چې دی کم حدیث وی د ولیکه ځان سره سل حدیث یې پې ووی سل د پردې شاته سړي لیکل دته پته ونه لګېده چې عبدالملک ابن مروان بادشاه زمانه حدیث ولیکل یو کال پسې بیا راوغوښته یو کال پس ابو هريره کېنا وی تا پروس کا دلته ما ته یو څو حدیث ویلې وی دوباره بیا راته ونه وی او عبدالملک ابن مروان کافي ځان ته مخې ته یې ښودی وه ابو هريره ورته وی هغه درته ویم چې پروس کال مې ویلي که نور درته ویم وی نه هغه به راته وی په هغه ترتیب به یې راته وی چې په کوم ترتیب دې ما ته ویلي دا اوس ناشنا امتحان دی مونږ چې یو ځای کې یو میاشت مخکې تقریر وکړو نو راته یادي چې دوباره تقریر کوو نو خامخا الفاظ وکړې مخکې وروسته رانه راځي سوال نه پیدا کېږي که هغه الفاظ زه ووایم چې کوم الفاظ ما پروس کال دلته ویلي دي میاشت مخکې مې ویلي دي واقع د موسی به مې کړي علیه السلام خو چې دوباره کوم نو خامخا او پکې الفاظو کې فرق راځي مانه لازما سل ځله به ما کړي وی پاغه ترتیب به چې کم دی ویلي وی ډېره ښه ده هغه احادیث سلې ورته شروع کړل د اول نه اخره پورې پاغه ترتیب چې کال مخکې ورته ورولي او د یو من عن واو یې سین فرق کې ونه شو داسې حافظې خدای پاک ورکړی ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه په خپله اورېدلي وی دې خلکو له خدای داسې حافظې ورکړې وې چې وی دوی ته د خپلو اسونو نسبونه یادو چې ما اس د پلانکي د اس په بچی دی او د هغه اس په د پلانکي د اس په لور ده او هغه اس په د پلانکي د اس په لور ده او دا داسې نه دي د هغې اس په نومونه ورته یادو نسب هم هغې په شعرونو کې شمېرلی دی داسې حافظې خدای ورکړی قرآن شریف چې دی یاد کړی دی داسې وړه خبره خو نه ده اوس خو موږ قرآن شریف ناست یو او لګیا یو قرآن شریف یادو د قرآن نه او بیا ګوته پکې کېدو لګیو بیا یادو د هغوی داسې قرآن نه دی یاد کړی د رسول الله مبارک باندې به جبریل راغی علیه السلام یو سل آیاته یو 50 آیاتونه به ورته ووایي د سورت بقرې مثلا
اب پیغمبر مبارک صحابه ته وی کاتبین ناستو لیکل به هم کول هغه کمو لګیاو هغه چې کم سل آیتونه به مثلا حضور پاک او فرمایل ټول به صحابه ته یاد شو مازیګر به نور رالل اب هم یاد شو سار به نور رالل اب هم یاد شو په کومه اندازه دا هم وره نن د سورته بقره سل رالل سبا د سوره یاسین شل رالل بل سورته واقعي 50 رالل بل سورته نساء رالل ګډ وډ براتل او رسول الله مبارک بس فرمایل چې بیا به د سورته بقره آیتونه نازل شو وې دا چې هغه مخ کې د بقره آیتونه دا غي سره پیوس کې دا غي نه مخ کې دا غي نه رسو دا غي سره وتاړي دا سه طریقې سره ودو یادو